تازه او بد خبر دا چې کوم بد خبر دی ویډیو تر اخره را سره وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. امریکا د افغان حکومت د کمزوري کولو په تبلیغ طالبانو نظام ته کمپاین کوي. په دې وروستیو کې پرلهپسې د یو شمېر کورنیو رسنیو له لوري د فساد په تړاو حیرانونکې دوسیې افشا شوي. که څه هم افغان حکومت وایي د رسنیو د څېړنیزو راپورونو ملاتړ کوي، خو په دومره پراخه کچه یې فساد رد کړی دی. پرلهپسې د فساد دوسیې افشا کېدل یو شمېر شنونکي د سولې په موضوع کې پر حکومت او ولسمشر غني د امریکا فشار یادوي. دوی وایي په لویو قضیو کې په خپله امریکا جنګسالارانو او مافیایي کړیو ته د فساد زمینه برابره کړې، خو دا چې په سوله کې پر افغان حکومت فشار راوړي نو د همدې فساد او ناکارۍ تبلیغاتي ارقام له رسنیو سره شریکوي ترڅو د حکومت کمواکه باور نور هم کمزوری شي. بهیج عثماني په دې تړاو لیکلي دا چې د سولې پر سر د اشرف غني د حکومت او امریکا ترمنځ ژور اختلافونه رامنځته شوي او حتی غني د تپلې او تحملي سولې د نه منلو خبرې کوي. د حکومت د فساد دوسیې یو بل پسې له کورنیو رسنیو څخه خپرېږي. فکر مه کوئ دا کار خو د جوشه دی. کلونه کېږي دغه رسنۍ فعالیت کوي، خو تر دې وړاندې یې دغسې څه خپاره کړي وو. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو وختونو کې د ځینو دیني علماو تورېدل بې څه مه ګڼئ. هماغه اوه کاله پخوانۍ پالیسۍ یو ځل بیا تکراریږي. هلته چې امریکا پر کرزي د ستراتیژیک تړون او دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک پر سر فشار راوړه، دا رسنیز مستند او رښتینې تبلیغات بې څه مه ګڼئ. په منطقه توګه ستاسې پر مغزو کار کیږي چې طالباني نظام ته چمتو شي. د دې خبرې ثبوت د پخوا په پرتله په یو غیر عادي اقدام کې په کابل کې د امریکا د سفیر ټویټ دی. نوموړي د وروستیو تبلیغاتو په اړه له افغان حکومت سپیناوی غوښتی چې په داسې حال کې چې دغه څرګندونې تر اوسه یوازې یوه ادعا ده او د رسنیو د ځانګړي کمیسیون او د محاکمو تر فیصلې وړاندې یې په تړاو سپیناوی غوښتل د اصولو خلاف عمل دی. د امریکا سفیر د فشار راوړلو او طالباني نظام ته د کمپاین لپاره د عامه اذهانو برابرولو په موخه دغه پروژه سرته رسوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.